د آریانو د پیژندنې په باب د خپلې مقدمې په 2مه برخه کې به د دریو افسانوي نومونو پر لغوي معنا لنډ مکث وکړو. د کیومرث، تهمورث او هوشنګ نومونه نه پوهیږم په اوستا کې څه ډول لیکل شوي او یاد شوي، خو د فردوسي پارسي شاهنامې د افسانو په حساب یې همدا نومونه وو او لومړني پادشاهان بلل شوي. دا نومونه زما په نظر په لغوي او تاریخي توګه څېړنه غواړي. حتی څېړنه یې له بېشعوره انسان څخه تر عاقل انسان پورې نظریاتو سره اړیکه درلودای شي. داسې چې د کیومرث کیو یا کاو د اوسنۍ پښتو غویی بللی شو او مرث یې د مېړه لهجوي یا تحریف شوی شکل چې دریګ مرد شوی او د دې دواړو نومونو ترکیب د غویی مېړه په توګه ښایي اشاره وي لومړني هغه انسان ته چې جسمي قوت یې د غویي په شان ډېر و. لرغونپوهانو د ماوراالنهر په یوه سیمه کې یوه مجسمه هم د کیومرث په نامه موندلې چې نیم تن یې د انسان او نیم تن یې د غویي دی. ښایي دا اشاره وي یو قوي او جسماً لوی لومړني انسان ته کوم چې د عقل په لحاظ یې پرمختګ نه و کړی. د تهمورث د نوم ترکیب هم په اوستا کې ماته معلوم نه دی، خو دا عامه شوې بڼه یې کیدای شي د تهم یا تخم او مرث یا مېړه ترکیب وي، یعنی د زیږولو توانمن مېړه، تخممن انسان یا زووان چې اوسنی ځوان ترې جوړ شوی. او هوشنګ نوم لاتین الفبا کې داسې لیکل شوی چې هوشنګه یا هوښنګه لوستل کیدای شي. د فردوسي شاهنامې کې د هوشنګ کیسه په نظم لیکل شوې، داسې چې ده د لومړي ځل دپاره دوې تیږې سره وجنګولې او د هغو د جنګېدو په نتیجه کې د اور څرک وموند او هماغه و چې اور کشف شو. ښایي ده به د یخ نه د ژغورنې یا رڼا یا پخلي دپاره د وسیلې موندلو هڅه کړې وي او په پای کې یې اور ولګولو، نو د هوښ او عقل نه یې کار واخیست، ځکه به یې زردشتر چې زړه پښتو یې ژبه ده نوم هوشنګه لیکلی وي. دا پیښه د شاهنامې په نظم کې د یوه آریاني جشن سره د سده په نوم تړل شوې، خو د سده معنا پکې تحریف شوې، ځکه د سد یا سده مفهوم همدا د اوسنۍ پښتو سد دی د هوښ په معنا، یعنی د اور پیدایښت سره د لومړني انسان شعور، هوښ او سد تړلی دی. ښایي له بل اړخه هوشنګ یا هوښنګه لومړنی باشعوره انسان وګڼل شي چې د ضرورت له مخې یې له عقل نه کار واخیست او اور یې لاسته راوړ او وروسته د همدې تحول څخه و چې اور د انسانانو د ژوند مهم ضرورت شو. لومړني انسانان د حیواني تیت و پرک ژوند څخه بهر شول، د اورونو د لمبو پر شاوخوا راټول شول، ورو ورو یې د کورني نظام چل زده کا. د هر اور په شاوخوا کې یوه کورنۍ د پلار، مور او بچیانو سره جوړه شوه او د هر پلار چې اولادونه ډېر وو د هغو پسې ورتړلي اورونه به هم ډېر شول، ځمکه به یې هم ډېره ترلاسه کړه او څاروي به یې هم د کوچیاني ژوند دپاره ډېر شول. نو ځکه زه د آریایانو د نوم لغوي معنا اوریان بولم، یعنی اور لرونکي، اورمن، کورنۍ، که څه هم تاریخ پوهانو یې تر اوسه لغوي معنا واضح کړې نه ده، خو اصطلاحي معنا یې شریف او نجیب ویلې، چې موږ پوهیږو د لویې کورنۍ او خاندان خلکو ته په عام ډول نجیب او شریف ویل کیږي. موږ له پخوا نه په پښتو کې هغه کس ته چې واده وکړي او کورنۍ جوړه کا وایو کور و ور شو.
دا اور د لغوي معنا ترڅنګ دلته د اولاد او کورنۍ دپاره په اصطلاحي معنا راغلی. د آریان آر په بېلابېلو وختو او سیمو کې په دریو لهجوي بڼو یاد شوی چې اوستا کې په دواړو معناوو او دریواړو لهجو کې موندی شو. دا درې لهجې شمالي، مرکزي او جنوبي دي چې د سیمو او قومونو په نومونو پورې هم پیوند شوي. شمالي لهجه آر ار لکه باختر یعنی د بخدي اور، د بخدي کورنۍ. ارمن اور درلودونکي یعنی کورنۍ درلودونکي، د ارمنیا د ملت نوم. مرکزي اور لکه اورمړ چې د قوم نوم دی، یا کاو اور کاوي کورنۍ، د کاوي ټبر د کابل پخوانی نوم. جنوبي ایر لکه ایریان ایرن د کورنیو ډله، د کورنیو مجموعه. پنجهیر پنځه قبیلې، پنځه طایفې، هغه چې د ماوراالنهر د پنجکن څخه راغلي. یا کشمیر کشمیر د کشم طایفه، د کشم قبیله چې غالبا د بدخشان څخه اوسني کشمیر ته تللي. نو د اور دا اصطلاحي معنا د آریانا اصلي مفهوم نشي کېدای؟ البته چې کېدای شي، او زه وروسته له دې آریایان اوریان بولم، او هر چېرته مې چې ایریان لفظ هم ووی مقصد به مې همدا اوریان د کورنیو او نسل په معنا وي، مخصوصا چې اوستا د هستوګنو اوریانو یا کورنیو کیسې بیان کړي، ځکه زردښتر پکې خپل کوچی ټبر میشت ژوند ته رابللی.